हाँ راځو شابه سکرېټ ته ډیزاین کیوري ته نن بیا خیره کو علاقه ختم کړي چې زاړه سوله لکه خو نه نه وخت یا دې څه کوي شا ګورې دا موږ نه اډ کوو نه دا کلوز وو ډیټا ډیفینیشن کیوري وو ها صحیح ده خو نن بېرته ډیټا ډیفینیشن کیوري وو دروغ هغه چرته چې هغه د لیکل څه لیکل ډیټا ډیفینیشن خو هغه ستاسو هو هغه راځو ډیټا ډیفینیشن کیوري مطلب دا دی چې موږ سره یو ټیبل دی د څه په نامه دی خالد په نامه اوس غواړو چې دلته اپډیټینګ څه کوو موږ از ا کوډي اپډیټینګ څه مطلب دا دی چې موږ سره دا ټیبل دی موږ یو کیوري باید جوړ کړو چې دا ریکارډ اپډیټینګ وشي دا ریکارډ چې وشي اپډیټینګ وشي اپډیټینګ څنګه وشي مثال یو نوم ورواچو په بل نوم لکه ریپلیسمنٹ وشي لکه یو نوم په بل جاب دی مثال په بل شي راځي صحیح نو په دې کې موږ راځو نن په کوډینګ کې مطلب شروع وکړو مطلب اپډیټ کیږي صحیح ده اپډیټ څنګه و ولې په چې اپډیټ بیا خالد څوک اپډیټ خالد sit job equal to cows please enter your job to that you want to update सही सु सही राजू दा सेव हो सेव सब बनामा अपडेट क्यों सही सो अपडेट क्यों ला मतलब دا د سره نوم دی دا مطلب ټیبل دی چا بنامه دی خان پر یوازې غواړم چې انګلیش راسي ټیچر دی نه صحیح ده نو راځو اپډیټ کیوري باندې ډبل کلیک کوو یس څه شي لیکل دي Please enter your job that you want to update. زه غواړم چې څه شی وکړم ټیچر ټیچر مستانه راوي ټیچر ګوره دا داسې وسو چې ټول اپډیټس وو استاد خالد څه هغه ملاړي ټول اپډیټس وو خالد اوس چیرې خالد خو د ټیبل نوم ورکړی دی خالد ټیبل کې هغه لیست د ټیچرانو مثال چې ډاکټر خو شاید ټوله غواړي نه چې دا باندې کول یا مینټیننس سیکوال دراز چې سره خلاص یا رائټ کلیک ګوره اپډیټ تازه کول ته وایي صحیح ده اپډیټ کا کم ټیبل اپډیټ کا خالد سیټ کا جاب مساوي کا مساوي یعنی هغه شی چې ته غواړې چې بس نور هغه حل نه سرخ مخاصیر نو اوس مطلب موږ دلته راځو ګورئ دا څنګه اوس دا ټول اپډیټ شول ټول څه چې جاب وکړو ټول مطلب موږ احمد غواړو یو شی سي خالد غواړو بل شی سي مطلب کریم غواړو بل شی سي ولی بل شی جاب سي سر مخلاص باندې نو دا ټول مطلب ما سره مختلف وظیفې د ټول اپډیټ کړه نو دې لپاره راځو بل قسم کوډینګ ورته وکړو یاره چې سمې دماغ اورتي ښه دا سمې دماغ اورتي چې باور مه کوئ ویر خالد ډاټ job equal to enter your old
job to what update لا خير كمان وزرا سلطة انتر کا دلته مطلب زموږ سره چې دی منیجر دی منیجر صحیح شو بل څوک دی ټیچر دی ډاکټر ډاکټر دغه څه کوي صحیح ده اولډ جاب مطلب ګوري اول ځل خو قسم جاب مختلف ټول اپډیټ وره اوس راځو رائټ کلیک کرن کوو دا یس پلیز انټر یور جاب دیٹ یو وانٹ ټو اپډیټ چې شي مطلب ډاکټر پلیز انټر چې شي یور اولډ جاب ګوري موږ غلط کې ښه خیر دا موبایل تر هغې د مخ راځي او دا کود د مخ ته مطلب غواړم چې دا هغه پر ځای چې شي راولم کلینر بیا اولډ جاب کم جاب باندې ریپلیس یې کوي مثال ریپلیس یې کوي په چا باندې ډاکټر صحیح شو کلیک وکړه د ټیچر سره نرماني نه ده استاد دا چې ډېر ګرداړي ها دا چې ډېر ډاکټرانو ګرداړي هغه بیا بل شرط کېږي هغه ډېر ښه پوښتنه وکړه ګوره جوابونه یې ګوره مطلب دا و بېلکل صحیح پوښتنه وکړه کله کله خو داسې خو نه وي هر وخت لکه ولي کلینر دی صحیح شو مطلب که اوس موږ راړو دلته راځو اپډیټ نیو جاب څه شي انجینر څه شي اول جاب کلینر یس صحیح ده نوم یې چې کا د دې نوم صحیح ده راځم بیا هم ډبل کلیک یس ورته وایم چې پلیز انټر یور جاب دیٹ یو وانټ ټو اپډیټ مطلب چې شي په چې شي باندې په کلینر باندې راغلی څوک انجینر بیا هم دواړه واورئ اوس به بل چل کوو صحیح ده ډیزاین کې ورته به راسي دلته به سیکنډ هغه ولګوي اپریټر اینډ څه شي خالد ډاٹ نیم equal to please also enter as name ऐसा बस राजन डालता چی جاب نیو جاب ګورې دلته دا هغه چې یار دلته راسي یو شی لا ورکړي چې نه کې جمله په اصطلاح باندې پلیز انټرویو اور your new specifically space yes was razu please enter your new job the cleaner पर जायचे शरा वाला मा डॉक्टर old job cleaner please enter his name Khan
داسې پوښتنه یې وکړه یاره چې سر مو خلاصه باندې اپډیټ باندې پوز ولاست انشاءالله ټول اړخو باندې پوز ولاست ټول the same multiple job the same شي او یا یونیک different نه سر مو نسخه بعد الدرس مستر خلاص ګوره د ملټیپل مطلب دا دی چې ما زه په پښتو کې درته وایم ګوره یو مو داسې وویلی چې مطلب به ټولو وظیفې چې مثال 10 انجینران وای موږ یو د یوه وظیفه په بل باندې بدلوله ټول انجینران صحیح ده دې د ملټیپل جاب صحیح او بل مې چې شو ویله بل مو استاد غوښتل چې مثال کومه وظیفه په کومه باندې واړو هغه چې کېدله چې مطلب د سیم جاب وای یو خدا شوی هغه ډیفرنٹ جاب چې وای چې مختلف جاب وای ټیچر و انجینر و کلینر و هغه په پلټوله و بل داسې و چې د سیم ټیچران وای درې څلور دانې وای هغه چې دا یوه وظیفه یې ورته ورکولی ټول هغه مثال دغه کارمندان د دغه وظیفه په سر په دې کې د یو دا وظیفه ده یو د ټیچر سره ډرایور سي هغه به ټول ډرایور سي بل مو داسې وکړئ چې سنګل مو کړئ یونیک مطلب بیل بیل خاص خاص ریکارډ ډېر سر مو خلاص وایي اوس راځو شابه یو بله کیوري ده چې مطلب ډیلیشن موږ څنګه کولی شو عین شکل ډیلیټ یو خاص فیلډ نه سوچ کو ها ښه delete steric from Khalid where Khalid dot job please enter your job that you want to delete. Say so. Delete. राज खालिद बनामा और क्लास में कम दे दी सवाई Please enter the job that you want. सवाई دا خو نو که ټوله کلینرانې هغه ټوله ډیلیټ نه ورته به هغه کود ورته اوس که دا ډیلیټډ داسې راغلی دی خو دا را نه ده ختمه شوې نو څه چل کوو آفرین سر مو خلاص و صحیح وپیدا لګنانې نور خو په کوډینګ کې وخت تلای شي مطلب څنګه کېږي تر دا وایي شمس بیا اوس خالد ولیکم خالد ډاټ نیم equal to agam bagram why syntax error the message is operator in the query expression how the job delete from Khalid. delete from څنګه وشابه چې دا اوس غواړم د دغه
راشي او یو استاد دغه وایي select د ډیلیټ پر ځای مو select یا رانګ شیر احمد استاذ اسانه کلمه پیدا کړم دا د ریکارډینګ وجه شا ګوري دا به چې شو کې شامس دا راسي وبل کې چې اند خالد okay name Soy Sandy con cuestión. وای مرته چې سوچ نه پاسه ونه راځي please enter your name to delete وسیرم په څه وایي ډیر اسانه دی بس نبقى نفس الفون شنو والله خیر سبار فارم دی شا فارم نو ډیر شایسته هغه به خاص لکه انسټالر نو چې تاسو انسټالر د ډیټابیس په داسې انسټالر یعنی کلیک وکړه خپل رجسټر کړه استاذ ده كده بس تشوز ده بصراحه حلوه دا نو هو يمكن بس چې مثال تاسو غواړئ ډیټابیس جوړ کړئ ما نو دي سبب شركات دا خو تقریبا داسې دي چې هغه دماغ غواړي نو په دماغ کې په یو ساعت کې هم جوړېږي نیم ساعت کې هم جوړېږي یو پاک کې هم جوړېږي استاذ ده ما تبي يحصل ليش دا خبره صحیح ده دا تاسو دی په انګلیسي سره راځي هغه داسې دي چې مثلا لکه اوریکل یو سافټویر چې جوړوي دا مطلب سافټویر ډیټابیس سوی دی یو داسې سافټویر یو داسې د اکسس ډیټابیس Я буду завтра классе где-то او دا شی دا هم دا په اکسس کې وایي دا شی او دا استاد د ډیټابیس د پروژه چې مثال $1200 $1500 داسې ګرانې د رښتیا ګوي چې مثال یو ډیټابیس یو چاته جوړېږي بس ته پاتې غځه باندې بس